روجا د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی صاحب وایي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل وایي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب وایي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روجا واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټه وخورم چاته پته باندې نه. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روجا ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور پسکی نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو 100 دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي، چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زمانہ او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه شي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله وایي ته روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روزه ماتي دپاره د خلکو څه نخرې جوړې کړي. په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روزه ماتي وختي او د چا روزه ماتې نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پښمني پاتې نشي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي به بل له ورکوو. دا یو سړي راته بل ورته مونږ ځان له چې څه کړي به بل ورکوو. کېنه د ګړي بچیا دا ځان له څه کړي، پټه غوښه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې چوري، چټنی مټنی به دې ځان له څه کړي. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وکړو امام حسن او حسین نه جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزه تا د پاره ونیسو.
دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو، والله کم دروټه درک لګي. ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار ورکو. ته چا غنی کبه وکي، مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به وکي. زبردست یو کوم سبا له بیا روزه کړه په نهاره، چې بیا روزه کړه چې ماښام بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړي. بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو، د روټۍ درکم نه لګي. بیا حضرت علی ارسو چت کو باره و بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا څه کې مونږ به نه خورو. نه، فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه، مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته به څه وکړي. تاسو په ایمان وای زه به وکم، تاسو به وکړئ. په درېمه ورځ بیا روزه شوه، چې بیا روزه شوه چې بیا ماښام تیاری وکړو. بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو، د روټۍ درکم نه لګي. بیا سوچت کوه قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر په ټوله دنیا خور. او بیا روټۍ وخوروله په چا؟ په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه؟ انما نطعمکم لوجه الله، روټۍ خدای د پاره در باندې وخوروله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بدل در نه غواړو، نه شکریا در نه غواړو، خدای د پاره در باندې. نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروي کوي، څوک به چایو پاتې نشي، څوک به روزه ماتي پاتې نشي، څوک به پښمنی پاتې نشي، کینه ټول علاقه به الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کتري بوزي، دی ورته ناست دي او هغوی ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي. یو حاجي راشي چې ما نه دومره پیسې رانه ورکې شوې، یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې، بل راشي دومره رانه. په مکه کې یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چترۍ ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښود. زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه. نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوې نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ چې جومات له دې یو کجوره راوړه 50 کروڑه کجورې ثواب دی او پکوړې دې راوړې او دومره ثواب دی. په کې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې په نظر ومنډلې شي او جهنم ته به دې روان کړي.